سلامونه ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زموږ دغه ویډیو د انټرنېټ د زیات مصرفېدلو په باره کې ده، ځکه ډېر کسان دا وایي چې زموږ په موبایل کې انټرنېټ ډېر زیات سست ده او ډېر زیات مصرفېږي. زه نن په دې ویډیو کې درته 2 طریقې ښیم چې په دې سره به ستاسو انټرنېټ ډېر تیز او کم مصرف شي. خو له دې نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې هیله درڅخه کوم، هغه دا چې کوم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګه د ګنټۍ په نشان هم کلیک درسره وکړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو اول کله چې تاسو په عادي حالات کې د فیسبوک د پروګرام څخه کار اخلئ، نو هغه ټول انځورونه په ایچ ډي کیفیت سره ښایي، چې دا کار یې د دې لامل ګرځي ترڅو د انټرنېټ بنډل مو ډېر مصرف شي او زر خلاص شي. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک د ایچ ډي د کیفیت د کمولو طریقه در وښیم، ترڅو د انټرنېټ بنډل مو کم مصرف شي او ورسره تیز هم شي. نو د دې لپاره به تاسو لومړی راسئ فیسبوک ته، فیسبوک به اوپن کړئ او بیا به په دا کونج کې په دا دریو خطو باندې کلیک وکړئ او لاندې به راسئ سټینګ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ او دلته به د ډیټا سیور باندې به کلیک وکړئ. نو دغه اپشن ډیټا سیور دغه اپشن به اون کړئ. کله چې دا اپشن اون کړو نو ستاسو انټرنېټ به د پخوا په پرتله ډېر زیات کم مصرفېږي. نو ستاسو په فیسبوک کې که دغه اپشن آف و نو دغه اون کړئ نو ستاسو په انټرنېټ کې به ډېر زیات توپیر راسي او د دغو اپشن د فعالولو وروسته به ستاسو انټرنېټ ډېر زیات کم مصرفېږي. ډېر اسانه او ساده لاره ده. دوم، د فیسبوک او واتساپ بنډلونو په فعالولو سره د سیم کارت څخه د کمپنۍ یا شبکې د پیسو کمولو یا خوړلو د حل لاره. که چیرې مو د فیسبوک یا واتساپ او نورو ټولنیزو شبکو ځانګړي بنډلونه فعال کړي وي، نو زموږ په سیم کارت کې چې کومې پیسې وي هغه لومړی د شبکې لخوا خوړل کیږي. وجه یې څه ده او د حل لاره یې کومه ده؟ په سمارټ ټلیفونونو یا انډرایډ موبایلونو کې همیشه زیاتره اپلیکیشنونه د فعالیت په حال کې وي. د مثال په ډول که چیرې موږ د فیسبوک بنډل فعال کړی وي او موږ انټرنېټ فعال کړو، نو د انټرنېټ د فعالولو سره مو چې موبایل کې کوم اپلیکیشنونه د انټرنېټ سره تړاو لري هغه هم ډیټا کش کوي او ضایع کوي، لکه ګوګل کروم او همداسې نور براوزري. نو له دې وجې مو چې سیم کارت کې کومې پیسې وي هغه د دې اپلیکیشنونو لخوا خوړل کیږي. د دې لپاره چې مو هغه اپلیکیشنونه چې موږ یې بنډل لګولی هغه باید وچلیږي د انټرنېټ د فعالولو سره. نو د دې لپاره چې مو ډیټا او هم پیسې ضایع نشي یو اپلیکیشن در پیژنمه چې د فعالولو سره مو پیسې او هم ډیټا محفوظه شي. د اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړی او د فعالولو طریقه یې په دغه ویډیو کې وګورئ. نو د دې لپاره به تاسو یو دانه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسو به دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د نیټ کارت په نامه اپلیکیشن ده. د دې لینک ما تاسو لاندې په ډسکریپشن کې درکړی ده او تاسو یې د ډسکریپشن لارې په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. په دې کې هغه ټول اپلیکیشن راوړي کوم چې د انټرنېټ پورې تړاو لري. نو دغه ستاسو ډیټا کش کوي او در ضایع کوي او هم نیټ در سلو کوي. نو دغه ټول په دې رقم سره تاسو بندولی شئ ترڅو ستاسو انټرنېټ ضایع نشي او نو مو انټرنېټ سلو شي. نو تاسو که د کوم فیسبوک یا د واتساپ ځانګړی بنډل فعاله کړی وي یوازې فیسبوک واتساپ هغه پکې پرېږدئ او نور ټول په دې رقم سره بند کړئ ترڅو ستاسو انټرنېټ زیات مصرف نشي. نو په دې رقم سره به ټول بند کړئ، یوازې هغه به پرېږدئ کوم چې تاسو ځانګړی بنډل فعال کړی وي. مقصد موږ فیسبوک بنډل فعال کړی موږ یوازې فیسبوک پرې کاوه او دې پورته په دغو باندې به کلیک وکړئ، دا به اون کړئ ترڅو زموږ انټرنېټ بې ځایه مصرف نشي. که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نامه چېنل درسره سبسکرایب کړئ.